مینه د کینسر بیماری ده، څوک چې کینسر شي ورته غوښې دوړوي نه. السلام علیکم، ستړي مشئ. د نصیب ناول نهمې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړئ. بیا خو ډیره سخته ده ارمانه. هو بس الله تعالی دی هیڅوک په چا نه مینوي، او چې مینیږي نو بیا د هغه پاک رب ورته په نصیب کړي. آمین ثم آمین. پاتې برخه څنګه شو ارمانه؟ صبر، لږ صبر، یو ګوټ اوبه وڅښم. اوس غوږ شه راته، در غوږ یم وروره. تقریبا 8 میاشتې تېرې شوې وې. ساحل د خپل موبایل ګالري ته ننوت چې ګوري پکې 1 دقیقه، نیمه دقیقه داسې لنډ لنډ د ټیک ټاک ویډیوګانې دي. په لټون یې پیل وکړ. یوه ویډیو یې ولیدله چې په هغه باندې د ناوې انځور و، چې هغې انځور ته لږ ورځیر شو. ناوې په سره جوړه کې ده، مخې ته یې نکاحت پروت دی. د ناوې په لاس کې قلم چې امضا یې پرې کوله. ساحل هیجاني شو، خپل ټچ موبایل یې سترګو ته نږدې کړ او په ثباتي ګوته یې دغه ویډیو پلی کړه. غمګین او سوی ساز یې و. دغه څو بیتونه یې پکې زمزمه کړي وو. د نصیبونو نصیبونو فیصلې دی وای، د زړه په خواخه او یاران چا چا موندلې دي نه. په دعاګانو دعاګانو کې دې غواړم، رب دې زما کړه چې دنیا دنیا حیرانه شي نه. په ساحل دغه زمزمې یو قسم تاثیر وکړ، داسې تاثیر چې دغه غږ هغه به څو واره اورېدلی اوسي. ورته فکري شو، بیا ورغوږ شو، ځان سره وبونګېده. په خبرو شو، دا غږ خو ماته د هیلې ښکاري، هسې نه چې دا غږ د هغه وي. مړه نه یار، هغه په ټیک ټاک څه پوهېږي، او دا ټیک ټاک بیا چا جوړ کړو؟ نو دومره په درد سره دغه زمزمه خو همغه کولی شي. نو دا ټیک ټاک زما موبایل کې چا واچول؟ شک یې په وراره راغی. پوښتنه یې ترې وکړه، ریحانه ته راشه زما څنګ ته، زما موبایل کې ټیک ټاک چا چولی؟ هغه وویل، کاکا جانه دا ما چولی، پرون زما هم صنفي زیشان راغلی و، هغه سره موبایل کې ډېر ټیک ټاک و، له هغه مې په زیپیا ستا موبایل ته واړول. ساحل ویل، سمه ده وراره، خو تا باید اجازه اخیستې وی. بخښنه غواړم اکا جانه، خیر کومه خبره نه ده ګلابه، خو آینده کې پام کوه. ضرور کوم اکا جانه. سمه ده وراره جانه، زه لاړ شه، کومه خبره نه ده. ساحل خپل موبایل اوچت کړ، د هیلې شمیره یې پکې لټوله. شمیره یې پیدا کړه، سمدستي ورته زنګ ووهه. د مقابل لوري موبایل مصروف شو. ساحل هم موبایل پر میز کېښود. په دې سوچ کې شو چې څنګه داسې په شناخته غږ هغه ویډیو ولیدله. شیبه وروسته زنګ راغی. ساحل موبایل خپل غوږ ته ونیوه، بله یې کړل. هغې په ډېر حیرانتیا وویل، سلام علیکم جان، څنګه یې؟ وعلیکم سلام، زه ښه یم، ته ښه یې؟ هو څنګه دې یاد کړم بیا دومره ځنډ وروسته. هیلې هغه خبره نه ده، بس انسان دی په یو حال کې نه وي. هو ساحله دا خو ده، مګر ډېر وخت تېر شو، ورځې، جمعې، میاشتې، آخر کال هم پوره شو. وایه که نه ګلابه، څنګه دې یاد کړم؟
هسې یو د ټیک ټاک ویډیو مې ولیدله، په غږ کې شکي شوم. ویډیو له درده ډکه وه، داسې مې وانګېره لکه څوک چې دننه په زړه کې ډېر ځورېږي. آیا هغه غږ ستا خو به نه وي؟ کوم غږ او څنګه ویډیو ساحله؟ د ټیک ټاک ویډیو ښایم. آیا ته د ټیک ټاک اکاونټ هم لرې؟ نه جان، زه ټیک ټاک نه لرم او نه هم ما کله ټیک ټاک کارولی دی. زه د ټچ موبایل نه لرې پاتې یم. تا سره مې چې کله میسج کول هغې وخت کې داسې یو ساده موبایل و را سره چې بیټرۍ به یې رانه غورځېدله. ښه، بیا تا کله راډیو ته زنګ وهلی خو به نه و؟ نه جان، راډیو ته مې هم زنګ نه دی وهلی. کومه صوتي زمزمه دې کړې وه؟ هو، یو صوتي زمزمه مې کړې وه. څه وجه یا په شوق دې کړې وه؟ نه، شوق خو نه و. زه پېښور کې ومه، مور مې ناروغه په شفاخانه کې بستر وه، د هغې سره ومه. هغه ورځ ډېره دردونکې وه. له کوره ناڅاپه د سایمه زنګ راغی. سایمه زما مشره خور ده. د هغې ټلیفون مې اوکې کړ او بله مې کړل. ځواب یې راکړ: السلام علیکم هیلې جانې، مبارک دې شه. زه حیرانه شومه، ومې ویلې: څه مبارک شه خورې؟ اوهو، ته خو سلام ته ځواب هم نه ورکوې. وبخه خورې. وعلیکم سلام. ناهیلې ومه ځکه مور بیبي ته هم په تشویش کې یمه. هېڅ مې ځان ته فکر نه دی. ښه واوره، پلارجان ستا دسمال ورکړ، نو مبارکي مې د کوژدې درکړه. مبارک شه کوژده دې. اخ مې کړل. په دغه ساعت ما اخ کړل. هغې بلې بلې کولې چې موبایل مې له لاسه ښکته پرېوتو. ساده موبایل و خو ډېر کلک و. پوښ یې 2 ځایه شو. سیم کارت او بیټرۍ ترې بیل شوي وو. له مځکې مې بیرته اوچت کړ. ښیښه یې روغه وه، پوښ یې لږ مات شوی و. یو ځای مې کړ چې سره تکمه مې کېکاږله، بیرته چالان شو. په دغه شیبه ساحل چوپتیا غوره کړې وه. هیلې غږ وکړ: څه وشو؟ اورې جان؟ ساحل ډېر ناهیلی او په سوچ کې و چې هغه زمزمه به همدې کړې وي که نه. ولې غلی جان؟ تا ته وایم اورې؟ ساحل ټکان وخوړه. ژر یې هو هو وکړ. په خبرو شو. هیلې ته کولی شي هغه زمزمه یو ځل بیا تکرار کړې؟ اوس مې زړه کې سیمه نشته، تېر شه ترې. لږه خاموشي خوره شوه. هیلې بیا غږ وکړ: خفه شوې جان؟ نه، دې کې د خفګان څه خبره نه ده. هیله هم خاموشه وه. ساحل هم چوپ و. داسې خاموشي خوره شوه چې ته به وایې موبایل کې څوک نه غږېږي. د هیلې ورو غوندې غږ اوچت شو: د هیلې غږ ټپ شو. ساحل غږ کړل: هو همدا وه، همدا ته یې، دا غږ بلکل ستا دی. هیله په ژړا شوه. په بنده ژبه یې وویل: هو دا زه یمه. خلکو د فیسبوک په سټوریانو کې جګ کړی و. ډېرو خلکو لیدلې ده. دا د سایمې د پوهنتون دورې همصنفیانو لخوا خپور شوی و. غږ ته یې ایکو ورکړ شوی دی، ایډټ شوی دی. څه وکړم؟ بس نصیب ته ګوره چې تر تا هم ورسېدو. هیله غلی شوه. نور ساحل هم غلی شو. هیله لنډو سلګو ونیوله. غمونه یې تازه شول. ساحل غږ کړل: ولې ژاړې؟ د هیلې غږ
خاموشه شو او اړیکه یې هم قطع شوه. ساحل پوه شو چې هیله خوابدې شوه. خفګان یې زړه تر تیر کړ. هغه څه چې هیله غواړي ناممکن دي. بس خبره ټوله د نصیب ده. زه هم مجبور یم ځکه چې مینه یو ځل کېږي. ولې د خپل ځان سره د هیلې ژوند هم تباه کړم. زما نصیب کې سیال نه شوه. همداسې د هیلې په نصیب کې زه هم نه یم. ځکه خو د هیلې په زړه چې څه وو هغه یې په ژبه وویلې. د نصیبونو فیصلې دې د زړه په خوښه یاران چا موندلې دي نه. بلکل صحیح ویلي دي. د کاڼي کرښې دي. هره خبره یې صحیح ده. ساحل خپل کلینیک ته ولاړ. هلته یو ناشنا واقعه سره مخ شو. یو سپینږیری مزدور چې رحیم الله نومیده په دواړو لاسو کې تڼاکې وې. ساحل ځنډ ونه کړ. سمدستي د هغه وړیا درملنه یې وکړه. د ناروغ د خولې بیان یې د عبرت لپاره په خپل فیسبوک پاڼه کې داسې ولیکه. ناروغ ویلي خپل زوی پسې ډېر ځورېږم. اوس خپله کراچي واني کوم. په زړو هډوکو د خلکو درانه درانه بارونه وړم. کاش زما شهید زوی ژوندی وی. نن به دغه ورځ پر ما نه راتله. 3 میاشتې مې ورته انتظار کړی و. هم یو ډاکټر و. بلکل تا غوندې. ډېر زړه سواندی او مخلص شخص و. د ډېرو بېوزلو به یې وړیا درملنه کوله. د هلمند ولایت په یو دولتي روغتون کې دنده اخیستې وه. مشر زوی مې و. پر ما به یې ډېر پام کولو. د راتګ نه یې 15 ورځې مخکې زنګ یې وهلی و راته. ویلې اباجانه زه راځم نن یا سبا هېڅ تشویش مه کوه. ومې ویل هو زوی جانه په خیر راشي په خیر راشي. درپسې خفه شوی یم. په موبایل کې شغارې یو قسم شور جوړ کړ. راته یې وویل اباجانه دلته چارهایي کې چاودنه شوې. زه زخمیانو سره یم. بیا خبرې کوو. د الله په امان. بس همدومره یې وویل. موبایل یې پرې کړ. دلته د یو دوکاندار پوره وړی وم. د کور لپاره مې ترې سودا وړې وه. ډېر یې تنګ کړی وم. حتی یوه ورځ یې پیغور هم راکړ چې د ډاکټر پلار یې او قرض نشي ورکولی. په همدې خبره مې لاسګاډی واخیسته او کراچیواني مې شروع کړه. بله ورځ کور ته د زوی مړی راته راوړ. ملا مې همغه ورځ ماته شوه. بس زویه ملا مې همغه ورځ ماته شوه. نن مې 15 ورځ ده چې دغه بارونه چلوم. نن را باندې سر وګرځېده. ودرېدی هم نشم. چا وویل دغه ډاکټر ته لاړ شه درملنه به دې وکړي. نو زویه ما سره 20 افغانۍ دي. تا خو ډېره دوا راکړله. دا پیسې به دې را باندې پور یا قرض شي. کار کوم انشاءالله ټولې پیسې درکوم. ستونی یې ډک شو. په ژړا شو. ابا جانه د نن څخه وروسته ته کراچیواني مه کوه. زه هم ستا زوی یم. ستا وړیا درملنه پر ما فرض ده. انشاءالله میاشت په میاشت درته خوراکي موادو ترڅنګ نغدي مرسته هم لیږم. که یو ډاکټر زوی دې له لاسه ورکړ یو بل زوی خدای جل جلاله درکړو. د نصیب ناول نهمه برخه هم دومره وه. تر بیا چې د 10مې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. ښه شپه ولرئ. د خدای په امان.